تاسو ته خو پته ده که نه چې ستاسو پلار اکټر دی او نن روان دی سوات ته شوټینګ له کوشش وکړه چې لږ زر راشي دوی موره بچي دي ته بیا یادېږي ٹھیک ده بابا زه به کوشش کوم انشاءاللہ आखिर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना नशो सम قیامت شو ټول دنیا یې بندیوانه کړې ده الله نه به خیر غواړو په الله باندې یقین ساته مونږ خو به ګزاره وکړو خو ماشومان خو غواړي که نه چې زما څه وس دی هغه تاسو ټول سره زه وکړم او ما څه زکات پیسې وښکې وې لکه را 2 زره پاتې دي دا ته وایه نه جینا د زکات په دې پیسو زما حق نه دی دا چې د چا حق دی نو هغوی له یې ورکوي ستاسو ډېره مهرباني ولې دې وانغښتې د اکټرانو ملګرو به مې څه وي چې مخلص هم 200 روپو ته لاس نیولې هغې سره کیمره وه په سوشل میډیا به مې سبا تصویر راغلی و په شرمونو به شرمېدلی وم بابا پولیس کې به برتي شوې وې چوکیدار به برتي شوې وې چپړاسي به برتي شوې وې خو دا اداکارۍ دا شوق به دې نه کوم چې د دې پښتونخوا په هر دفتر کې ما د نوکرۍ دپاره کاغذونه جمع کړي ما یا تا سره دومره پیسې وي چې تا دلته چاله ورکړی وی چې دا پیسې والے زما دې بچي له نوکري ورکوي چپړاسیتوب ورله ورکوي منیتوب ورله ورکوي بابا چې ما دې فن له خپل 30 کاله زندګي ورکړې ده دا درته ویم چې ما 30 کاله د خپل ځان نه خولۍ ویستلي دي زه خپل فن سره په 200 روپۍ خرڅ کړم په دې تروړۍ خرڅ کړم ما د خدای د لوږې مړ کړي زما پلار د خدای د لوږې مړ کړي زما بچې د خدای د لوږې مړ کړي خو که ستا درې تروړۍ ته او د حکومت د وړو ته زه ګوتې ولګوم نو زه به د سره د دې پښتونخوا هنرمند یم چیرمن صاحب چېرې یم نه خو چې چا د امداد کړی دی نو خپله نامه یې پکې نه ده لیکلې دا وګوره په دې وخت کې داسې خلک هم ژوندي دي چې داسې پټ په پټه امداد خلکو سره کوي ګنې نن سبا خو یو تروړه ورکوي او 4 پوټوان وباسي او بیا په اخبارونو کې هم ورکوي